السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه وئ. ملګرو، مفتي سردار حقاني صاحب چې کوم دی د بیان به تاسو اورېدلی، ډېر زبردست انداز کې بیان کوي او دا خاص کر د پب جي والا دپاره ده. د دې مفتي سردار حقاني صاحب دا بیان چې کوم دی واورئ، راځئ په شریکه باندې د بیان اورو. د هغې نه پس یو 2 منټه خبرې سره کوم. ملګرو، ډېر ملګري لګیا وي یاره تا صرف پب جي پورې راغوستی نه، پب جي تا تباه کوي، ستا ټایم خرابوي، ستا د سترګو نظر خرابوي. راځئ دا بیان واورئ او د مفتي سردار حقاني صاحب بیا خبرې کوو. څه کوي جي پب جي کوم چې پب جي کې کور دی دا جي نشته څه پب جي کې یو لږ موږ وعده هم کړي او بیا هم کوي. نو ما ورته وایي ګیم کوم، ما ورته موږ تاله دا واده څه دپاره کړې؟ ته په ګیمونو نه پوهېږو، خو سم د مطلب ګیم کوه. دا څه ګیم دی؟ توجه! موبایل به یې راغستي، راکړې موبایل راکړې، فارغ موبایل راکړې، غټ موبایل راکړې، یو زر راکړې چې موبایل به یې راغستي. صاحب څه کوي جي پب جي کوي، لګیا به وي، مور ته نه ګوري، پلار ته نه ګوري، لګیا څه کوي؟ پاور مې راواغست، څه کوي؟ شوټر یې ما ګن مې راواغسته، سټینګر میزایل چې د په خوب کې چېرته لیدلی و که نه، تا په ویښه چېرته د شکر لیدلی او بس لګیا دي اوله اوله بره راتاو شه ګاډي کې کښېنه. ملګرو، دا بیان به تاسو اورېدلی هم وي، بلکې د ده خپل پیج نه ډېر زیات وایرل بیان او خاص کر د پب جي په حواله باندې. هغه کسانو ته کوم چې پب جي کې په غلانه تختې د هغې نه تېره یو ویډیو مونږ کړی و چې امولا پې پیتوا ورکړی و چې یاره دې باندې نور علیمانو پیتوي ورکړي چې دا ګیم مه کوئ. په دې باندې دې ویډیو باندې به زه بیا وایم چې یاره دوباره به هغه کسان لګیا وي کوم چې په پب جي باندې ډېر زیات مین دي، په پب جي خپل سر ورکوي. او دې کې چې کوم مفتي سردار حقاني صاحب کومه خبره کړې ده چې یاره راځه چې جهاد له افغانستان ته لاړ شو، نو دا هغه مخکینۍ خبره به دې باندې ډېر افغانیان درونه چې کوم دی خفه شوي، نو دا داسې هېڅ خبره نه ده چې یاره تاسو د خپل ذهن ته واچوئ، تاسې پکې هېڅ هم نشته. بهرحال دا صرف هغه هلکانو دپاره کوم چې پب جي کوي، نو بالکل ټیک خبره ده چې یاره ته په ګیم کې لګیا ډزې ډوزې دې شروع کړي دي، بس راوځه نور داسې د تورې کار وکړه چې یاره څوک دی چې ته نوم روښانه کړي. یعنې دا خبره نه. او ډېر ملګري پکې څه لګیا وي، په دغه کمنټسو کې لګیا وي یاره په پب جي باندې ځان فیمس کړي. نو د فیمس چې زه ځان فیمس کوم، ته نرشې ته ځان فیمس کړه. او بله خبره دا ده چې یاره د پب جي د اعلانه ته به انشاءالله تاسو ضرور قلاریږئ، ځکه چې روب وروب دې کې نوي نوي اپډیټس راځي. انشاءالله نور علیمان هم په دې باندې ویډیوګانې کوي، او که د هغې نه پس هم دا یو سړی کوي، نو بس بیا خو مطلب هغه ستاسو خوښه، خو ښه څیز نه دی، هېڅ فایده ترې نشته. الټه ستا خوف حرام ستا په ذهن باندې نور دباو دغه دی چې یاره دا څیز به ګټم، دا به بیلم. ملګرو، دغه بیان به مو اورېدلی، فول بیان به تاسو اورېدلی. بهرحال خو د ویډیو مقصد دا دی چې یاره دې باندې علیمان لګیا دي، مفتیان لګیا دي چې یاره دا ګیم مه کوئ. دا صرف د هغه ملګرو دپاره دغه ویډیو انشاءالله نوي نه سبو چې م راځي ستاسو سره به زه ویډیو ضرور شیر کوم. څوک هر څه وایي وایي به، ځکه چې زه د چا د کمنټس ته دغه هېڅ پروا نه کوم. که دغه چې ته مونږ کولی مخکې به دا سوشل ورکري دا ویډیوګانې دا به مونږ مخکې پرېښې وي. او په دې کې به خاص کر په پب جي والا باندې ډېر زیات اور ځکه بلیږي چې یاره هغوی لګیا دي چې یاره د دې څیز نه خو به مونږ قلاریږو. نو بالکل ښه خبره چې دی نه ته قرار شي چې د دې په ځای باندې بل څه کار وکړه، یو داسې څیز وکړه چې یاره تاله ته پیسې راځي، نو څه جیب خرچه خو به دي بس دې باندې خو الټه خپل امبیانې خرابوي، خپل وخت خرابوي، خپل خوب حراموي، ذهن دې ټول دغې طرف ته دی. ملګرو، او دا صرف دغه د مفتي سردار حقاني صاحب دا بیان زما ډېر زیات خوښ شوی او ډېرو ملګرو پرې ریاکشن کړي دي، ورکړي دي. او هسې هم دا ډېرو ملګرو د خپل پیجونو نه اپلوډ کړي چې یاره به ډېر زبردست دی، به تاسو پیژنئ، ډېر زبردست انداز کې چې کوم دی بیانونه کوي. نور بیانونه هم مختلف قسمه ټاپکونو باندې د دنیا بیانونه دي. مفتي سردار حقاني صاحب ډېر خلک یې پیژني. نو که کومو ملګرو د ویډیو خوښه شوي، نو ملګرو ویډیو سره مخکې شیر کوي او پب جي والا پکې خاص کر رامین شیر کوي چې کوم پکې ډېر څه خفه کېږي.